الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت تا سلسله د رب العالمین په خاص توفیق او کرم سره روانه وه، او په دې کې منګه اتم کال ته رسیدلی وو، د هجرت اتم کال. اکثر واقعات په دغه کال کې چې راپېښ شوي هغه بیان شوي، او بیا لویه حادثه چې په هغه کال کې راپېښه شوې وه هغه وه د مکې فتح کېدل. نو دا زمونږ په دغه واقعه کې دریم بیان دی. په آخرني درس کې یا په آخرني بیان کې موږ یو څو خبرې بیان کړې وې. یو دا چې په څه طریقه باندې عباس رضی الله عنه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی، بیا په څه طریقه باندې ابو سفیان رضی الله عنه اسلام قبول کو، او بیا د هغې نه بعد په څه طریقه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري تقسیم کړو او جنډې چا چاله ورکړې، په کم طرفونو باندې لښکر ننوتو. د هغې تذکره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکې ته په څه حال کې ننوتو دا بیان شوي، بیا په کم ځای کې ملګرو ته د راجمع کېدو ووي، او د شکرانې لمونځ یې په کم ځای کې کړی و، او هغه 12 کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي وو چې د دوی وینه هغه حلاله ده، د هغه کسانو تذکره به نن راځي چې د هغوی سره به یې چل شوی. او دغه شان خالد رضی الله عنه مخې ته بعض مشرکان راوتي وو، د هغوی په منځ کې جنګ شوی او د هغې تذکره. بیا د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم طواف کړی او مکه کې 360 بوتانو چې هغه ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې یو یو غزارو، او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو چې کعبه کې چې دننه څومره بوتان دي او څومره تصویران دي نو هغه دې ختم کړی شي. کعبه کې دننه سو او په څه طریقه باندې ختم شو د دې تذکره شوې وه، او په دې ځای باندې زموږ خبره ولاړه وه، داسې ده که نه، او په دغه ځای باندې موږ خبره ختمه کړې وه. د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا کعبې ته وردننه شو، چې کله د کعبې صفایي وشوه او تصویران او بوتان چې څه په هغې کې دننه و هغه ختم کړی شو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبې ته ورننوتو او په ځان پسې د کعبې دروازه را بنده کړه. وجه د دروازې د بندولو هغه علما ذکر کوي دا چې شور شغرب نه وي، نو چې په سکون سره او په آرام سره مونځو کې الله را یاد کړي. دغه شان که دروازه کولا وي نو هر سړی به چې زه ورننوځم مونځ کو نو ګڼه به جوړی شي. د هغې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دروازه په ځان پسې څه کړه را بنده یې کړه. په دغه موقع باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره اسامه بن زید رضی الله عنه، بلال بن رباح، عثمان بن طلحه رضی الله عنهم، دا 3 صحابه کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وو. ډیر وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کعبه کې دننه تیر کړی، ډیر وخت، او یو ستنې خپل ګس طرف ته کړه او 2 ستنې ښۍ طرف ته وي او 3 ستنې تې شاته راغلې او 2 رکعته مونځ یې وکړو. دلیل دی چې کعبه کې څو ستنې وي؟ 6 ستنې وي. یو یې ګس طرف ته کړه او 2
خی طرف ته او 3 شاته او 2 رکعته مونځ یې وکړو. بیا د کعبې په دې ګوټونو کې وګرځېدو، الله یې رایاد کو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو خلکو ورمنډې کړې. نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه په هغه کسانو کې و چې اولنی کس ورننوتو. چې څنګه ورننوتو نو فوجد بلالا قائما وراء الباب، نو بلال رضی الله عنه د دروازې سره ولاړو. تپوس یې وکړو اين صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ځای کې مونځ کړی؟ نو هغه ورته هغه ځای ته اشاره وکړه، په دغه ځای کې مونځ کړی. نو دې حدیث نه یو دا فایده راووته چې ګوره دا روایت اوس د صحابي نه دی، یعنی عبدالله بن عمر دا روایت بیانې د چا نه؟ د بلال رضی الله عنه. دغه شان دې نه دا مسله راووته چې یو سړی خبره وکړي او ثقی او رښتینی نو دا خبر به منلی کېږي. بله دا مسله ترې راووتله چې د علم او د تپوس هیرس به کې. دا مسله ما بار بار تاسو ته بیان کړې ده چې علم په سوال کولو سره زیاتېږي. کم سړی چې تپوسونه ډېر کوي، معلومات ډېر کوي، دې سړي علم ډېري په نسبت د هغه چې صرف یې اوري. هغه چې صرف یې اوري یا به په دې مسله پوهه وي یا به پوهه نه. او کم سړی چې سوال کوي د مسلې، نو پوه شي چې دی په دې مسله پوه شوی دی، نو بیا ورته د اشکال پیدا شوی، ځکه دی تپوس کوي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حرص د علم د ډیروالي څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو، نو عبدالله بن عمر ورمنډې کړو، د بلال نه تپوس وکړو. دغه شان په دې کې د عبدالله بن عمر فضیلت هم ثابت شو. څنګه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ شوق و، حرص و چې زه معلوم کم چې کوم ځای کې پیغمبر مونځ کړی دی چې زه پې بیا عمل وکړم. او دا د مسلمان شاني چې دی به د پیغمبر د لارې تپوس کوي، دی به د پیغمبر د سنتو تپوس کوي، دی به د پیغمبر د طریقې تپوس کوي، د فلان او د علان تپوس به نه کوي چې جی زمونږ مذهب او زمونږ مولا او زمونږ کتاب. تپوس به دا کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت څنګه کړی، تپوس به د دې مسلې کې. بله مسله دې نه دا ثابته شوه چې کله نا کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو اوچت مقام کې هغه صحابه کرام حاضر شي چې د هغوی نه اوچت نوري د څه عذر د لاسه هغه نور حاضر نشي کوم چې غوره دي. لکه اوس په دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه نشتی، په دې ځای کې عمر بن الخطاب رضی الله نشتی چې دوی د بلال او د نورو صحابه کرامو نه غوره و، په دې کې څه شک نشتی. نو لازم نه ده چې هر صحابي دی هر وخت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وي. اوس ګور ابو هريره رضی الله عنه څومره حدیثونه را نقل کړي دي، په خپله وایي چې ما ته خلکو وایي چې ته ډېر حدیثونه بیانې. نو د هغې وجه دا وه چې د صحابه کرام په تجارتونو کې مصروف وو، بعض په څه کې او بعض په څه کې، او ما په ځان باندې د پیغمبر سره ناسته لازم کړې وه. نو هغه ته هغه څه یادو او هغه څه را نقل کړي دي چې هغه ابوبکر صدیق او عمر رضی الله عنهما هم یې را نقل کړي. نو دې نه دا فایده راووته چې څومره یو سړی د عالم او دیندارو خلکو سره کینی، نو دومره به د نوي نوي مسلې وقتن فوقتن هغه زده کوي. دغه شان د دې نه دا مسله هم راووته
چې د جومات دروازې بندول جایز دي. په دې باندې علماو استدلال کړی دی ځینه، لکه بعض خلک دا وایي چیرې د جومات دروازې څنګه بندېږي، دا خو د الله کورونه په کار دی چې دا کولا ووایي. نو د دې حدیث نه استدلال کېدی شي چې د جومات دروازې بندول څه دي؟ جایز دي د حفاظت دپاره. اوس که د جومات د دروازې د کولاو پرېښودی او دا کوم چې دا چرسیان بنګیان دي یا کورونه مورونه یې نشته، دا ټول به پکې پراته او جومات به بد حال کي. سم خیال دی که جوماتونه کولاو پاتې شو، دا یخ یخ عیسیان پکې لګېدلي، نو بیا څوک به په دیرو کې پاتې شي، هر یو به راماتې چې راځه جومات خو خلکو ته یې دي دې خبرو دپاره. نو چې د خدمت ورته ووایي چې راشئ دې جومات کې خدمت دی، نو بیا به ډېر لږ وینې. نو ځکه د جومات د حفاظت دپاره دروازې بندول څه دي؟ جایز دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا راووتو د کعبې نه او د دغه دروازې سره ولاړو، د خلک ټول راجمع شوي دي، یو ناشنا منظر او خصوصا قریش راجمع شوي دي، د مکې مشرکان سوچ کې دي چې یاره موږ سره به نن څه کوي، دا غټ لښکر راغلی او د ټوله دنیا راجمع شوي. ینتظرون ماذا یصنع، ټول په دې انتظار کې چې پیغمبر به ګوره څه حکم صادروي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دروازې دا دوه بازوګان نیولي وو ولاړو او دا خلک لاندې وو ټول، او دی وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله وحده لا شریک له صدق وعده. الله خپل لوز رښتینی کو، ونصر عبده، او د خپل بنده پیغمبر مرسته وکړه، وهزم الاحزاب وحده، او ډلو د کافرانو ته الله یوازې شکست ورکو. الا ان كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم او مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کئی دا خبره، دی تقریر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبره وکړه چې هر هغه کار د جاهلیت هغه فخرونه او د جاهلیت هغه کارونه او هغه قتل و قتال او هغه اعزازونه د جاهلیت هغه ټول زما د خپو لاندې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه ټول زما د خپو لاندې دي، سوای د حجیانو د خدمت نه او د الله د کور د خدمت نه. دا خبره اوس یو خبره ده، خو د دین علاوه چې د جاهلیت کمې خبرې دي او کم فخرونه او اعزازونه دي، هغه ټول وایي زما د خپو لاندې دي. الا ان قتیل الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا ففيه الدية مغلظة. هدا خبر یاد کئی چې په قتل خطا کې په خطا سره چې یو سړی مړ کې چې عمدن نه خو شبه العمد ورته ویل کېږي، نږدې هغې ته. نو په دې کې دیت دی، لوی دیت پکې دی، 100 من الابل، 100 اوښان به ورکوي چې منها 40 خلیفه فی بطونها اولادها، او په دې 100 اوښانو کې به 40 اوښې داسې ورکوي چې هغه به بلار وي. دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه تقریر کې وکړه. یا خبره ورته رایاده کړه چې ګوره دا نه چې ستاسو مرضي ده چې څه کوئ کوئ، شریعت احکام او حدود مقرر کړي دي، هغې ته به رجوع کوئ. دا خبره ورته پکې وکړه، یا ایها الناس، ای خلکو، ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. یاد کئ دا خبره، د جاهلیت هغه تکبر او د پلار نیکه په تذکیرو باندې فخر
او په نسبونو او په قومونو باندې فخر کول او د نورو په قومونو پورې خنداګانې کول دا کار ګوره الله ختم کړی دی دا کار الله ناروا کړی دی ډیره ناشنا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه ډیره ناشنا غوږو ته کېدی وی الناس رجلان ټول خلق دو سړي دي بس دا ټول خلق دسی حساب کې لکه دو سړي یو دې بر تقی کریم علی الله نیک عمل تقوادار عزتمن په الله باندې وفاجر شقی هین علی الله بیدینا گناهگار بدبخت د الله په نظر کې سپک بس دو قسمه خلق دي خیالم دې خبرې ته کنه خلق ټول دو قسمه دي یا خو یو سړی دیندار دی تقوادار دی بس عزتمند دی دا اوس د الله په نيز عزتمند دی یا بی دین دی د الله د دین نه لري دی ګناهګار بدبخت دی بد عمل دی د سپک دی د جاهلیت هغه تله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دړي وړي کړه دا جاهلیت څه تله وه نه چې هغوی سره دا تله وه چې څوک د قوم نه اوچت دی هغه عزتمند دی چې څوک مالدار دی هغه عزتمند دی چې څوک ښایسته دی هغه عزتمند دی د چا زامن ډیر دی هغه عزتمند دی او څوک چې د نسب نه کمزور دی ذلیله دی د چا زامن نشتی یا لږ دی ذلیله دی څوک بدرنګ دی ذلیله دی یو سړی غریب دی ذلیله دی دا تله پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزار کړه او تله دغه دا خلق دو قسمه دي بس یا دیندار نیک عمل د عزتمند دی یا بی دین فاجر فاسق گناهګار بدبخت بد عمل د بی عزت دی د ذلیل دی بیوی والناس كلهم بنو آدم خلق طول د آدم علیہ السلام اولاد دی وخلق آدم من تراب او آدم علیہ السلام د خاور نه پیدا شوی قال الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آیت وی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى الله یا خلق ما تاسو پیدا کړی د یو نارینا آدم علیہ السلام نه او د یوې ښځې بیبي حوا نه وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا او تاسو می په خاندانونو او قومونو کې تقسیم کړی د څه دپاره چې یو بل وپېژنئ ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې عزتمند الله په نزد هغه دی چې څوک ډېر تقوادار دی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه انه ما كان من حلف في الجاهليه فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا حلف في الإسلام حلف دا پاسل کې معاهدې ته وایي چې خلک راجمع شي او په یو خبره باندې قسم وخوري چې دا کار به کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی جمله کې دوه خبرې واضح کړې چې د جاهلیت په ورځو کې چې به خلک راجمع کېدو او حلف به کو قسمونه به خوړو چې زمونږ اتفاق دی په دې خبره چې په پلانی قوم به حمله کوو یا دا قوم به د دې ځینې شړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا ناروا قسمونه او د دې ناروا خبرو دپاره راجمع کېده شریعت دې له اعتبار نه ورکوي او دا په اسلام کې نشته هر چې هغه راجمع کېده دي په جاهلیت کې چې کم د ښه کار دپاره شوي لکه اوس د جاهلیت په زمانه کې مکه کې قریشو دا کار کړی راجمع شوي دي قسمونه یې خوړلي دي په بعضو موقعو باندې چې موږ به د هر هغه چا سره مرسته کوو چې د هغه سره ظلم کېږي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا قسم قسمونه اسلامی خ مضبوطی اسلامی سکی خ مضبوطی اسلام وی چې آو په دې خبره باندې ودرېږي ځکه چې دا خبره حق ده برابر ده. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تقریر کی وی من اسلم من اهل الكتابین په اهل کتابو کې چې چا اسلام قبول کو اهل کتاب چاته وی یهود و نصارا تورات و انجیل والا په دوی کې چې چا هم اسلام قبول کو فله اجره مرتين الله بدل اجر دو پیری ورکي ولی یو ایمانی په خپل پیغمبر راوړی دی په خپل کتاب به په قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وله مثل الذي لنا او داغه حق دی چې کم زمنګ دی وعليه مثل الذي علينا او پاغه باندې به ماغه ذمہواریانی کمی چې په منګ دي. ومن اسلم من المشرکین او چا چې په مشرکانو کې اسلام قبول کو فله اجره الله باغله داغه اجر ورکي وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا داغه د پاره به هغه حق کم چې زمنګ د پاره دی زمنګ چې په اسلام کې کم حقوق دي دا د پاره دي او په منګ چې کم ذمہواریانی دي دا به پاغه باندې دي. به وی قریش ته او دا ټول وسولل دی ګورغوږي خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا معشر قریش اے د قریش ټولګیا ما ترون انی فاعل بكم ستاسو څه خیال لزبه تاسو سره څه کوم ډیر ناشنا سواری وکړو ستاسو څه خیال لیوي هغه ته خیره د خیر معامله وکړي اخ کریم وابن اخ کریم تو زمنګ عزتمن روري او زمنګ د عزتمن رور زوی تو درون سړی او د درون سړی زوی ته قدرمنی او د قدرمن سړی زوی نو ته زمنګ سره هغه معامله کې چې کوم استاد شان سره خای. دلته یو فائدې تاسو ته ذکر کوم ډیر اهمه فائدہ ډیر اهمه د سرو زرو په بو کې ولي کې نوم به کمی هغه ده د یو سړي سره معامله په دې مکو چې را مخامخ سړی څنګه کوي زه به هغه شان کوم څه معامله داسې کوه چې ستا اصلیت پکې راښکاره شي. مثال یو سړي سره زما خبرې اترې راغلې او مسله کې اختلاف راغی دې سړي ستا سپکې سپورې ویل دې سړي سره نښته په دې مسله کې جوور تله چې زه دې ته سوچ وکړم دا زما عزت خرابوي د دې دلاسې زه سپکېږم د دې دلاسې زما قوم او نسب به څوک په سپکه یاد کړي زما پلار به څوک په سپکه یاد کړي د دې دلاسې زه ځان شرموم نو زه به دا سپک کار پرېږدم اگر که دا مخامخ سړی سپک دی او زه به کوم درون کار هغه کار چې زه پې درون ښکاره شمه نو د ځان نه به دغه نه جوړوي حدیث کې راځي که نه چې امعه به د ځان نه نه جوړی پښتنو کې دا عادت دی د ځان نه امعه جوړه کړي ان احسن الناس که خلکو را سره ښه وکړي موږ به ښه کوو او ان اساءوا او که خلکو بد وکړي موږ به بد کوو داسې شی دی داسې ژوند دی که چا ځان سپک کو یو زم سپک یمه عباس وی که نو جګړه کې وی که ځان دې سپک کو نو زمانه به سپک بل وی نه نیوي فخر وکړې به دې چې زه به ځان سپک کوم او وی که ځان دې وشرمو نو زه به دغسې وی ځان وشرموم وی که نه وی نو دا به کې بله چې خر د خر نه کم شي نو غوږ ته پرې کوي او دا څه خبرې دا د کوم ځای اصول دي
دا اصول دا خبری رواله دیوال پی ووله جون دا دی که خلق هر سنگی زب خپل درنه معامله کوما که خلق هر سنگی زب خپل خوی نسپ کوما که خلق ما سر ظلم کئی زچا سر ظلم نکوما که خلق ما تشپکی سپوری وی زب نویما که خلق زما غیبتونه کئی زب نکوما که خلق زما حق خوری زد چا حق نخورما که خلق زما کور والا یادی زنانه یادی زد چا غنه یادوما که سوک زیاده کئی زد چا سر زیاده نکوما رخکارک اخپل اصلیت رخکارک اخپل مقام رخکارک اخپل درونواله دا اوس ټول مشرکان پیغمبر ته ولاړلی کمزوري هر څه سره کولی شي هم دې مشرکانو د مکې نه شړلی دی که نه دی هم دوی بې عزته کړی دی هم دوی قسمه قسم بهتانونه پې لګولی دي هم دوی د مکې په کوڅو کې د دې پیغمبر ملګري راښکودي دي د پیغمبر د ملګرو سره ظلمونه کړي دي هم دوی په هر جنگ کې مد مقابل ولاړلی هم دوی په مدینه باندې حمله کړي دي هم دوی مسلمانان یرولی دي هم دې خلکو قسمه قسم زیاتی کړي دي که نه دي او دې ټیم کې اوس دي دې ټیم کې ټول مخامخ ولاړ دي او کمزوري دي او پیغمبر پې څه دی زورور دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تو ہوئی واوری اقول لکم کما قال یوسف لاخوته زبنن تاسو ته هغه خبرو کما چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته کړی وه لا تثریب علیکم اليوم هیڅ ملامتیا په تاسو باندې نشتي اذهبوا فانتم الطلقاء زی تاسو ټول ازادي هیڅ چاته م څه نه وایم دا اعلان دی د دروني انسان او بل خبره ده بل فائدہ یادک معافی آغا معافی ده چی تا زوروری او معافی ہوکی دا دیر خون کئی چی تا زوروری او سو کی معافی ہوکی یو کس دا بل سر را گیر شوی دا آغا بیخ زورور ده او تماچه سر لاز کی ده او پا دی سری و تیخو دی ده او آغا اعلان دی نوی ما معاف کرده خود بے معاف که آغا سر تماچه ده لاز کی آغا سر زور دی تی کمزور ای ذکر ماف کے خود طاقت داری چی تماچستا پلاس کی زور تا سرئی اسلحت تا سرئی دبدبستائی کسان تا سر دیری مشرتی زورورتی مالدارتی حرستی او توی ما ماف کرده دی تا ماف کول وی یعنی چی تیو کمزور ماف کے کمزور ہے او مالدار ماپ کے او زورور ماپ کے خوبت لازم ماپ کے زکی تی کمزور ہے ابا زوی کنا ماپ می کو خو صبر چی می پوس برشنو دا سا ماپی شو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ دا مؤمنانو صفت ذکر کرده چی دی غصص کی غصہ پٹی والعافین عن الناس او خلق ماپ کی نو دلته دیسه ماپ کول مراد دی چې ته بدل اغستی شي او یو سړی ماپ کې ته ښه زوروري او یو سړی ماپ کې دغه ماپ کول لا ته مه یادوه چې ته کمزوری وستی نه رسي دغه شان لکه اسې مثال یو سړی دی وایي چې زه په موبایل کې دغه نه ګورم دا ډرامې او فلمونه او پحش تصویران او دا زنه ګورم نه زه الله ساتلی چې خبر شو هغه سره ټچ موبایل نشتی یو سړی دی ټچ موبایل ورسره دی او ځان د حرامو لرې ساتي دا اصل ګناه پرېښودی دي یو سړي په ګناه باندې اوس نه رسي خو پرېښودی ده نو او یو سړي په ګناه باندې اوس رسي او پریخودی دا اصل تقوا ده نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ټول معاف کرو اگر ټولم لاسونه چوت کړو وي تم یو اعلان واوروي سوی موږ ټول مسلمانی کو مکه
په کلمه د لا اله الا الله سره وخوځېده سبا بې شماره خلک الله په دغه ورځ مسلمانان کړي بې شماره خلک. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېناستو په جومات کې او د کعبې هغه چابي ورسره وه چې هغه یې د چا نه راغستې وه؟ عثمان بن طلحه نه. د خدمت خو د هغوی په نصیب دی، د هغوی د قوم په نصیب. علي بن ابي طالب رضی الله عنه راغی وی یا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية. یا رسول الله څنګه چې د حجیانو خدمت کول زمونږ په برخه کې دي نو د دې کعبې د چابي موږ له راکړه د دې د خدمت به موږ کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اين عثمان بن طلحه؟ عثمان بن طلحه چې شو هغه ته آواز وکړی شو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هاک مفتاحک یا عثمان. عثمان خپل چابي والا اليوم يوم بر ووفاء نن خو د وفادارۍ ورځ ده، دغه ستاسو حق دی. ورته ویې خذوها یا بني ابي طلحه، ای د ابو طلحه بچو والی د چابي تالیدة خالده د همیشه دپاره به تاسو سره دا چابیاني لا ینزعها منکم الا ظالم، تاسو نه به ظالم اخلي بل څوک یې نشي اخیستی. او د نن پورې چابیانې د هغوی په خاندان کېږي. اوس هم د کعبې چابیانې چې د چا سره دي د کعبې د دروازې چابي هغه هم د دقه عثمان بن طلحه په خاندان کې دي. دا به د هغه وخته پورې دوی سره چې که ظالم پې مسلط شي والي دي هغه به جدا مسله دي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علي رضی الله عنه خبره ونه منله چې نه د کعبې خدمت او دا حجابه دا د دوی کار دی، دا خو امانت دی، هغوی ته سپارل غواړي. ابو سفیان یو ناشنا سوچ وکړو. امام بیهقي روایت راوړی دی، ډېر ناشنا روایت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله راووتو سمه ګڼه وه، سمه د دنیا را جمع شوې وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دی او دا خلک پسې ټول شاته روان دي، سم شور دی. ابو سفیان وی ما سوچ وکړو د خپل ځان سره چې موقع ده لو جمعت لمحمد جمعا، دا د حملې موقع ده په دې سړي باندې. دې وخت پورې ګوره دی یقیني ځکه چې کوم وخت چې اسلام قبول هم کو نو دی وی چې زه د پیغمبر په پیغمبرۍ کې څه یم د اوسه پورې وی شکی یم خو به کلمه ووایي. هر چې د الله په باره کې دی نو خو ښه واضح ووایي که الله سره بل معبود وي او زموږ د بوتانو کار کولی زما مرسته به یې کړی. نو ده په زړه کې دا ووایي، یو روایت کې راځي چې لو عاودت هذا الرجل القتال، چې د جنګ ورسره بیا شروع نه کومه. د خاصې مصروفه دی او د خلکو په منځ کې روان دی او شور دی او موقع ده. وی دکه خبرې مې کولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې سره وروسته شو زما د ولو په دې منځ کې لاس کېښو. وی ما ته وی چې اذن یخزیک الله، که دغه کار دې وکړو الله به دې وشرموي. الله ورته وحی وکړه. خبرې کو د دې نه چې ابو سفیان زړه کې څه وایي. ابو سفیان دا خبره کوله چیرې چې به ده حمله وکړم ابي شاته به دې وکړو کوله اس کې خو الله به دې وشرموي. ډایرک ابو سفیان وی اتوب الى الله واستغفر الله، توبو باسم استغفار کو. او بیا وی ما ایقنت انه نبی حتى الساعه، یا رسول الله زړه مې بالکل مطمئن شو ته پیغمبر یې، الله ښه مضبوط کو. دا پکې یو واقع راغلی و. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماسپښین د منځه ټیم شو نو بلال رضی الله عنه ته وی بلال وی اذان ووایه خو په دې کعبه له پاسه ودرېږه ویې وایه پرېږدې چې واوري دا ټوله دنیا، پرېږدې چې دا خلک خبر شي چې د الله هغه کور هغه حقدارو ته واپس میلاو شو. بلال رضی الله عنه په کعبه له پاسه ودرېدو، په ښایسته اواز کې اذان وی، په زوره زوره لیکیو.
نو 3 کسان ناسو د کعبې سره خوا کې، یو ابو سفیان او دویم عتاب ابن اسید او دریم الحارث ابن هشام. نو دی عتاب دا وی لقد اکرم الله اسیدا، اسی وی زما پلار الله ډیر عزت ورکړی و. اسید د پلار دی، ولی وی الله یکون سمع هذا، چې دا خبرې نه دی اورېدلي. یعنې ښه ده چې هغه اوس نشتي، که هغه نه به ډېر غوسه شوی و، ځکه چې دا دی څه وایي. حارث ابن هشام وی زه خو په الله قسم خورم که راته پته ولګېده چې دا سړی په حق دی نو ډایرکټ اسلام قبلوم. ابو سفیان وی زه خو څه نه وایم وی، ځکه که څه مې ووایي نو دا کاڼي مغله خبر ورکوي. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې 3 ونو پسې راغی. دوی دغه خبرې کولې دي، بس هغه راغی وی قد علمت الذي قلت، تاسو چې څه خبرې کوئ هغه ماته پته ولګېده. بیا ورته ووایي تا دا ووایي تا دا ووایي، عتاب ته ووایي حارث ته ووایي. نو حارث او عتاب دواړو ووایي نشهد انک رسول الله، موږ ګواهي کوو د الله پیغمبره چې ته یقیني د الله پیغمبر یې. دا دواړه مسلمانان شو. اسلام د هغوی زړونو ته کوږ، ځکه چې دا خبره خو بل چا نه وه اورېدلې، خو موږ ناسو، نو تا ته څنګه پته ولګېده؟ او چې تا ته پته ولګېده معنی دا چې ته څه یې، ته یقیني پیغمبر یې. په دغه ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول منځونه په یو اودس کړي دي. ماسپښین نه واله ماسخوتنه پورې ټول منځونه په یو اودس کړي دي. د بریده رضی الله عنه روایت ته امام مسلم راوړی دی چې په هغه ورځ په کومه ورځ چې مکه فتح شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس وکړو، په موضوع باندې مسح وکړه، وصلى الصلوات بوضوء واحد، او ټول منځونه په یو اودس باندې وکړو، په یو چاردام. عمر ورته وی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، انک فعلت شیئا لم تکن تفعله، نن خو تا داسې کار وکړو چې مخکې تا دا نه کول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته انی عمدا فعلته یا عمر، عمر قصدن مې دا کار وکړو. قصدن ولی قصدن؟ چې د خلکو ته پته ولګي چې د هر منځه دپاره اودس چې اودس تی جوړي لازم نه دی. د دې نه دا مسله ثابته شو. نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دغه وه، ځکه خو ته عمر تپوس وکړو که نه. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې د هر منځه دپاره به اودس تازه کوو، که اودس به وم خو اودس به تازه کوو. دا د پیغمبر طریقه وه. خو په دغه ورځ یې د دغه طریقې خلاف ورزي وکړه. نو ځکه چې عمر رضی الله عنه تپوس وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو، وی قصدن مې دا کار وکړو چې دا مسله خلکو ته واضحه شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست و، ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاړ، خپل پلار یې روان کړی ابو قحافه. روایت کې راځي چې وکانه قد عمی، ړوند شوی و د ډېر بوډاوالي نه. د ابوبکر صدیق پلار ړوند شوی و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولیدو وی هلا ترکت الشیخ فی بیته حتی اکون انا آتیه فیه، دا سپینګیری به دې پرېښودی موږ به یې خواله درغلي ووایي. هغه ورته نه یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک من ان تمشي الیه انت، یا رسول الله دی به راځي ستا خواله، تاسو حقدار یې د دې چې ستاسو خواله خلک راشي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېنو او په دې سینې وله داسې لاس وو، وی اسلم تسلم، اسلام قبول که په سلامتیا کې به شي. هغه وی کلمه راته ووایه. نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار په دغه ورځ اسلام قبول کړی. او دلته یو فایده عاجزي په ځان کې راوسته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څوک دی خو څومره عاجزه، وی دا بوډا به دې پرېښودی وی موږ به د ده خواله درغلی وی. دې ته وی اخلاق.
د پیغمبر تابعداري چې کې بیا به په ځان کې عاجزي پیدا کې. دا نه چې زه پلانې یم او زه علانې یم او زه عالم یم او زه ډاکټر یم او زه انجینیر یم او زه مالدار یم او زه زورور یم او زه نه. حدیث کې راځي چا چې د الله دپاره عاجزي کړې ده الله اوچت کړی دی، او چا چې تکبر کړی دی الله ذلیله کړی دی. دویمه مسله دې دا ثابته شوه د سپینو ویښتو قدر کول، د سپینو ډکو قدر کول. نن سبا اکثر ځوانان بې ادبه شوي دي. د پردو ادب پرېږده، چې یو سړی د خپل پلار او د خپلې مور ادب نه کوي نو دی به بهر د سپین ګیري څه ادب وکړي. چې یو سړی پلار ته دې ځینې ټلیفون وکړي وایه څه وې بیا څه چل دی، همدغه شان خبرې کېږي. زه خبر یم هر څه ده، ما ته احوال ملګرو بیان کړي دي او موږ به خپل هم لیدلي. مور ته ټلیفون وکړي بیا څه چل دی، بیا دې ښځې سره څه جاقه ده، خپله ښځه ورته یادوي، بیا دې څه د هغې سره جاقه راغستې ده، لکه دی چې نوکرانو سره لیکي. حالانکه الله وایي چې وقل لهما قولا کریما، مور پلار سره به ډېره عزتمند وینا کې، ډېره غلي وینا به هغوی ته کې. هغوی سره چې خبرې کوي نو اواز به کوز ساتي، جی جان کې به خبرې کوي. تاسو ویلي جی، تاسو خفه نه شئ جی، زه به وکړم ستاسو دپاره جی، موږ به ستاسو خدمت کوو به مخه جی. چې سړی پلار ته ټلیفون وکړي څه دی تا ټلیفون کړی و، څه دی تا ټلیفون کړی، بې ادبه او ټول عمر دغې شان ذلیله ورب الکعبه. او حدیث کې هم دا خبره راغلې ده چې کوم سړی د مور پلار سره بې ادبي کوي او خیر نه ساتي، اخرت کې خو ذلت او عذابونه شته، خو دنیا کې الله ذلیله کوي. دې عذاب په دنیا کې هم دی، نورو ګناهونو عذاب کوم ځای کې ملاوي؟ آخرت کې، او د دې هغه دنیا کې ملاوي. عمر له ذلیله ګرځي، عمر له ذلیله. او موږ په خپلو سترګو لیدلي دي، والله ما په خپلو سترګو بعض کیسه لیدلي ښه پېژنم چې څنګه رویې د خپل مور پلار سره وه، اوس ورسره بچي هغه شان کوي. زه یو کس پېژنم، هغه په یو وخت کې خپله مور، مشر سړی دی، پوخا په یو وخت کې خپله مور په لوړ باندې والې وه، دا یو پوښتۍ وله ماته کړې وه. دا د هغه د مور پلار سره جاښه وه. اوس د هغه کس 5 زامن دي، ښه لوی لوی سړي دي، سم کټي دي، د هغوی هم بچي دي. نو هغه مخکې ورځو کې خبر شوم چې هغه 5 واڼو په شریکه والی، نو خپۍ وله ماته کړې ده. څنګه چې داسې به سره کېږي. او دا د خندا او خبرې نه دي او نه لطیفې دي، دا چې زه کوم دا د انجام ستا دغه دی، کوم چې ته خپل مور پلار سره کوې، څنګه چې کوې داسې به سره کېږي. غم یې مه کوه، آخرت کې خو به تپوس کېږي، خو دنیا کې تم زور وځي. ما خبره دی پر راغسې چې یو سړی د خپل مور پلار قدر نه کوي، دی به د بهر د سپین ګیري څه قدر وکړي؟ او د بهر د سپین ګیري قدر کول د خپل مور پلار قدر کول دي. څنګه؟ لکه یو حدیث کې داسې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې خپل مور پلار ته کنځلې کوي. یو صحابي تپوس وکړي یا رسول الله ولې څوک خپل مور پلار ته کنځلې کوي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دی راولګي د یو سړي مور پلار کنځي، هغه د هغه وکنځي، خو د خپل په هغه وکنځل کنه. ګوره چې د بل هغه قدر دې ورکړو، ستا د هغې ونه شو.
او چې ته د بل د سپینګیري قدر وکړې نو ستا د دې به هم الله قدر جوړ کړي د سپینو ویښتو قدر دې ځکه ابو قحافه له اسلام نو قبول کړی او اسلام خو وروسته قبول کو کنه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته ابوبکر منګبور غلی د سپینګیري دی ولې راوستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه ته وکتل نو د هغه د سر د ویښته او د ګیرې د تک سپین شي یو تور ډکی پکې نه یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیروا هذا بشیء دا بدل کړي دی رنګ بدل کړي ها وجنبوه السواد تور رنګ به لرې ساتئ ګورئ تور نه رنګ ورکئ سرکه دا ګیره خړ رنګ ورکا زیړ رنګ ورکا خو کوم رنګ تی لرې ساته تور یاده کوي دا مسله سوچه تور رنګ ورکول داسې دي حرام دي سوچه تور رنګ ورکول دا حرام دي د تور سره که سړی بل رنګ ګډوډ کي او تک تور نه نو بیا جایز دي بعض وایي نه ما توره نکریزه پیدا کړې ده ته وایي چې نکریزه مقصد په نکریزه او ټوپ کې دی مقصد په نکریزه او په ټوپ کې نه دی په رنګ کې دی تور رنګ که د نکریزې دی او که تور رنګ په ټوپ کې دی او که زیړ رنګ جایز دی سور جایز دی که هغه د نکریزې دی او که هغه د څه دی که هغه د ټوپ دی نو دا طریقه که څوک د ویښتو د سپینو ویښتو رنګ بدلی دا فایده د ساتي د تور ویښتو رنګ به نه بدلی تور ویښتو له به رنګ نه ورکې رنګ ورکول روا دي کومو ویښتو له سپینو له او د هغې نه به کوم رنګ لرې ساتي تور ځکه دې کې دوکه ده څه ده دوکه یو سړی دې ولیدو ګیرې له رنګ ورکړی دی یا سر له رنګ ورکړی دی خړ زیړ سور پته ولګېدی چې به یې ویښته سپین شي واضح خو چې تور ورکړي نو دا خو دوکه شوه که نه او سړی بې بدوم ښکاري زه خو چې دا کم کسان وینم دا تور رنګ یې ورکړی ډېر بد ښکاري کم تور رنګ چې الله پیدا کړی او کم تور چې په دې دکانونو کې خرڅي څه فرق یې تاسو محسوسوئ که نه که نه فرق یې نشته داسې را شرمنې ولم توره کړي نو دغه تور رنګ ډېر بد ښکاري او سړی وایي چې نه زه په دې ځوان نه په زوره سړی خو ځوان کېدی نه چې که په تورو رنګونو سړی ځوانېدی خو مزې به وي بدن چې کمزوری چې ګوره ځوان سړی به ویني ویښتو کې سپین لګېدلي په ګیره کې سپیني بیا هم خلک وایي ځوان دی څه دی ځوان دی حالانکې په ویښتو کې څه سپیني پته یې لګي د بدن نه د مخ نه د خبرو نه اوس سپین ګیری چې که ډېر تور رنګونه ورکړي خو د سرمن نه پته لګي د لاسونو نه پته لګي د خبرو نه د ناستې پاستې نه چې سړی څه دی بوډا دی نو یې تورو رنګونو نه ځان لرې ساتئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو واضح وی تور رنګ تی لرې ساته په شریعت کې استثنایی حالات چې کوم راغلي هغه دی چې جهاد په موقع باندې تور رنګ ورکول څه دي جایز دي چې دشمن پې یری نو دا زموږ د بعضو ملګرو چې دا تور رنګونه ورکړي په دوی به څوک یری د جهاد په موقع باندې که څوک دشمن یری خو یو ډېره ښه دی چې دشمن ته پته ونه لګي چې دا سړی سپین ګیری دی نو روب به پې پرېوځو چې اوس یو سړی کور کې ناستي ښځه به یری نه انډیوالان به یری چې بهی زه ګوره اوس هم لالک یمه نو د تورو رنګونو نه ځان لرې ساتل پکار دي یا یې سپینه وساته د ویښته سپین پرېږده دا هم جایز دي او که رنګ ورکوې نو تور رنګ نه علاوه کله چې ابو قحافه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پلار اسلام قبول کو او د پیغمبر سره بیعت وکړو نو دغه ټیم کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما یبکیک جاړې ولې ابوبکر دا خو د خوشحالۍ موقع ده
لأن تكون يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إلي من أن يكون. یا رسول الله دا کم لاس چې زما د پلار د تا نیولی د بیعت ورسره کې که په دې په ځای باندې ستا د تره لاس وي ابو طالب او ستا د سترګې پې الله یخې کړی وی نو هغه راته رایاد شي. ګوره یعنې د پیغمبر سره محبت د خپل پلار سره محبت نه زیات د هغه د تره سره محبت. ارمان یې دی چې دغه تره مسلمان شوی نه څومره به ښه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په دغه وخت کې یو بل سړی راوستی شو، د هغه نوم و السائب ابن ابي سائب، او دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جاهلیت کې شریک و. بعض کارونه تجارتونه دوی په شریکه کړي وو. نو هغه سړی راوستی شو، هغه السائب ابن ابي سائب چې کله راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په خیر وي. عثمان بن عفان او بعض نورو ملګرو صفت شروع کړي، یا رسول الله دا صاحب دی او دا پلانې دی او دا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تعلموني به، ما ته مه راښایئ، قد کان صاحبي فی الجاهلیه، دا جاهلیت کې زموږ ملګری زه یې ښه پېژنم او ما هم ښه پېژني. صاحب ورته نعم یا رسول الله، او ای د الله رسوله فنعم الصاحب كنت، ته خو ډېر ښه ملګری وي زما. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا صاحب داسې کار وکړه، ته خو ډېر ښه سړی او په ډېرو ښه کارونو باندې ته مشهور وي او یې. نو دغه ښه کارونه چې تا کوم په جاهلیت کې کول فجعلها فی الاسلام، په اسلام کې کوه کنه. اقر الضیف واکرم الیتیم واحسن الی جارک، میلمستیا ستا مشهور صفت ته یو مسلمان شه کوئ. یتیمانانو خیال ته ډېر ساتي د پوخانه، اسلام کې کوه. د ګاونډي د حق ته ډېر خیال ساتي، د اوچت صفات پتا کې دي، یو اسلام قبول کوئ کنه. نو هغه وی صحیح دی یا رسول الله، او په هغه ټیم کې کلمه د شهادت وي. نو په دې ټیم کې صاحب رضی الله عنه هغه مسلمان شو. ناشنا ورځ و کنه، دغه د خوشحالو ورځ، غټه خوشحالي خو دا و چې مکه فتح شو. او بیا غټه خوشحالي دا ده چې په سوونو په زرګاو خلک مسلمانان شوي دي، خو غټ خلک پکې مسلمانان شوي دي. ښه د اسلام غټ غټ دشمنان الله راوستي دي او د پیغمبر سره ملګري شوي دي. په دغه ټیم کې فضالة ابن عمير ابن الملوح رضی الله عنه، هغه د کعبې نه طواف کو. چا؟ فضالة ابن عمير ابن الملوح لګیو طواف کو. الطواف په دې دوران کې سوچ وکړو چې په دې پیغمبر باندې حمله وکړم نو څنګه به وي. دا اوس طواف کوي او دا سوچ کوي دا فضاله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی، هغه ته رانږدې شو، ورته وی افضاله؟ فضاله خو نه. هغه وی نعم فضالة یا رسول الله، او فضاله یم. وی څه سوچ دې کوه؟ هغه وی نه كنت اذکر الله، الله مې یادوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو، وی الله خو دې نه یادوه، څه سوچ دې کوه؟ هغه وی استغفر الله، بخانه غواړم د الله نه د هغه سوچ کوم چې ما کوه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لاس د هغه په دې سینه باندې کېښودو، زړه یې مطمئن شو. فضاله وی والله ما رفع رسول الله صلی الله علیه وسلم يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء احب الي منه. وی دی پیغمبر ګور اول سوچ دا کو چې د وجلو سوچ، خو چې کله پیغمبر وی زما په دې سینه لاس کې خو به اوچت کو کنه، نو د ځمکې په دې مخ د پیغمبر په شان غوره انسان ما ته بل نه ښکاري. محبت مې ورسره دومره ډېر شو. بیا دغه لسو کسانو خبرې له راځو، یا دې دغه لس که 12 لس یو حدیث کې دي او موږ ورسره 2 زیات کړي وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی کوم ځای کې میلاو شي نو څه کوي؟ قتل یې کوي. د هغوی تذکره کوو
که ټیم و دا 10 ونه 12 ونه به پوره ذکر کو، که ټیم نه و بعض به پکې ذکر کو. په دې ټولو کې اولنی دی عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه. عکرمه او رضی الله عنه چې مسلوي خو پوه شي چې سړی مسلمان شي. دا عکرمه که تاسو ته یاد دي تېر شوي درس کې ما وی د خالد مقابلې ته وتی و خندمه کې. نو دا هغه مقابلې نه چې کله دوی وبیلله نو عکرمه رضی الله عنه وتښتېدو، لاړ د مکې نه بهر ته وذهب الى جده، جدې ته لاړ او دریاب ته وختو. بس لکه ما ته پته ولګېده چې علاقه خو ټوله فتح شو، مسلمانان رالو، زموږ وزې نشتې راشه تخت. کشتۍ ته وختو، دریاب کې روان شو. نو په دې دریاب کې پې چپې رالی او سیلۍ پې راله، خو ډېره طوفاني سیلۍ په ده په دې کشتۍ باندې راله. نو دې کشتۍ کې چې کوم ملګري ناستو هغوی دا ووی ښه په اخلاص سره د الله نه دعاګانې وواړئ. دا خبره خو الله قرآن کې هم ځای په ځای کړې ده چې دې مشرکانو باندې کله سخت راشي نو بیا ماته چغې وایي، خو چې وچېتی شي بیا شرک شروع کړي. نو دې بعضو پکې وایي چې فإن آلهتکم لا تغني عنکم شیئا هاهنا. دا بوتان موتان مه یادوئ، ګوره دا دله هېڅ فایده نشي درکولی. مشرکانو او دا خبره وکړه. عکرمه دا وایي وی ما د ځان سره دا خبره وکړه چې په الله مې دې قسمي که نن د الله ته دعاګانو او د الله را بللو زه بچ کړم او بل شی مې بچ کولی هم نشي، نو یا الله که زه دې د دې دریاب نه او د دې طوفان نه او د دې سختو حالاتو نه بچ کړم نو زما تا سره لوز دی چې زه به په دقه پیغمبر پسې ځمه حتی اضع یدی فی یدی، زه به خپل لاس د هغه په لاس کېږدمه او معافي به ترې غواړم. خو شرط پکې څه دی؟ که الله زه بچ کړم. هغه الله بچ کړو. کشتۍ وچې ته راغله او عکرمه رضی الله عنه راکوش مکې ته روان شو چې زه به دغه پیغمبر سره میلاویږم. الله خبر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عکرمه باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي یأتیکم عکرمه. عکرمه ګورې را روان دی مؤمنا مهاجرا، د ایمان په حالات کې به راځي او هجرت کوونکې. فلا تسبوا ابا، د هغه د پلار د هغه په مخ کې به د هغه پلار پسې بدې ردي نه وایي. ګورې ابو جهل پسې بدې ردي نه وایي. فإن سب الميت يؤذي الحي، په مړو پسې بدې ردي ویل ژوندو له تکلیف ورکوي. ولا يبلغ الميت، او مړي ته نه رسي. څه ناشنا قانون بیان کو، لکه بعض زموږ پښتانه هم داسې کوي که نه، په مړي پسې به لګي بدې ردي وایي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یو نقصان خو دا وشو چې ژوندو ته تکلیف میلاو شو. ژوندو ته څه میلاو شو؟ تکلیف. او دویم دا خبرې مړي ته رسي نه رسي. کله چې عکرمه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پاڅېد وته مرحبا بالراکب المهاجر، په خیر علي کشتۍ ته چې ختلی وی هجرت دې وکړو. نو عکرمه رضی الله عنه په دغه ځای کې اسلام قبول کو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو. او روایت کې راځي دا سر یې ټیټ نیولی و استحیاء، د پیغمبر نه حیا کوله بره ورته نه کتو. وی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره استغفر لی کل عداوة عادیتکها. یا رسول الله نه بخانه وواړه چې څومره دشمني ما تا سره کړې ده چې هغه راته الله وبخي، او کوم شرک چې ما کړی دی د الله سره مې برخداران جوړ کړي چې دا راته الله وبخي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه وی اللهم اغفر لعکرمه كل عداوة عادانيها. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله عکرمه ته وبخه هر هغه دشمنی چې موږ سره یې کړې ده، دته د شرک وبخه، او د چې څوک هم ستا د لارې نه منع کړي یا الله هغه ورته وبخه. نو داسې عکرمه رضی الله عنه شو ګوره، او بیا ډېر د اسلام ډېر خدمت کړی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خلافت کې یو جنگ شوی چې هغې ته ویل کېږي معرکة اجنادین.
په هغه معرکه کې اجنادین معرکه کې به شهید شوی و عکرمه رضی الله عنه. دویم کسو عبدالله ابن سعد ابن ابي السرح، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړی وي چې کوم ځای کې ویني نو څه کوي؟ مړی کوي. د دې چې کله پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده وینه ضایع کړې ده، وینه ضایع کول مطلب یعنې چې وجنی یې، نو پټ شو او لاړ په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې. دا عثمان د دې عبدالله رضاعي ورو د یو ځای پیس کړي. نو دا خلک چې کله مطمئن شو ټول او مکه کې حالات پارام شو، نو عثمان رضی الله عنه راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه امان وغوښتو د عبدالله دپاره چې یا رسول الله زه د دپاره امان غواړم، او راوستو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی وی یا رسول الله بایع عبدالله. عثمان وی یا رسول الله د عبدالله سره څه وکړه؟ بیعت وکړه، د مسلماني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سر دې اوچت کو او هغه ته یې داسې وکتو. درې پیرې دا کار وشو خو بیعت یې ورسره نه کوو. اول پیرې ورته وویل یا رسول الله عبدالله دی بیعت ورسره وکړه او ته داسې وکتو بیعت یې ونه کړو. بیا ورته وویل، بیا درېیم پیر ورته نو دریو پیرونه بعد بیا ورسره بیعت وکړو. په اولني او دویم درېیم پیر کې ورته ونه وي بیعت یې ورسره ونه کړو. کله چې عبدالله او عثمان دواړه لاړو او عثمان بن عفان ځان سره عبدالله بن سعد بن ابي السرح بوتو، هغه اسلام قبول کو، بیعت یې وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته اما کان فیکم رجل رشید، په تاسو کې عقل والا څوک نه و؟ ملګرو ته ویل یا رسول الله ولې؟ ويقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. ما چې درې پیرې د سره بیعت نه کوو خو تاسو که به یو پاسېدلی راسټ به مولا والی به په توره کنه. زه چې را ورو کېدم هغه ورته ما درینه یا رسول الله، موږ ته څه پته و چې ستا په زړه کې څه دي؟ تا به اشاره کړې په سترګه باندې. نو پیغمبر سره خو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي پیغمبر سره خو خیانت مناسب نه دی، خو چې ما ورسره بیعت نه کوو تاسو به سوچ کړی چې بیعت نه کې راشه موقع دی د وینو قاسم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضایع کړی دی. نو دیسی عبدالله ابن سعد ابن ابي السرح رضی الله عنه اسلام قبول کو او اسلام د پاره ډیر خدمت کړی دی. بلکې افریقه چې کوم علاقه ده د ټوله د فتح کړی ده. ګوره وروسته جهادونه کړي د افریقې د علاقه دا د فتح کړی دی او په 36 هجري کې وفات شوی دی. 36 هجري کې روایت کې راځي چې عبدالله بن سعد رضی الله عنه رمله علاقې ته تللی و. رمله علاقې ته نو سحر کې هلته دا دعا وکړه چې کله سحر شو چې الله زما کار زما عمل د سحر اخرنی عمل وګرځي. نو د سحر د مونځ کوو چې خی طرف ته سلام وګرځو، د ګس ته چې سلام ګرځو جو الله تی روح واغستو او په دې طریقې سره د وفات شو. دریم کسو مقیس ابن صبابه، دغه خلکو د مکی په بازار کې راګیر کولته مړ کو. او عبد الله ابن خطل د څلورم کسو ابو برزه الاسلمي رضی الله عنه په د پسې ورغی او د عبد الله ابن خطل د کعبې هغه غلاف نیولی و چې زه امان غواړم او هلته یې قتل کو، هلته یې مردار کو. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ده باندې د سزا اورولې وه، نو که دې کعبې سره جوړه نوم دی د غلاف یې نیولی دی بیا به وجلی کېږي. الحویرث ابن نقیذ پنځم کس دا و، د علی بن ابي طالب رضی الله عنه موندلی او دی مردار کو. شپږم حبار ابن الاسود، حبار د څه قیسه وه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوري د اوښې نه راګزار کړې وه، نو دی د فتح په ورځ وتښتېد، نو چا ونه نیو، بیا مدینې ته راغی وروسته او اسلام یې قبول کړی و. حبار هم اسلام قبول کړی. هند بنت عتبه د ابو سفیان ښځه
دا په دغه ورځ پټه شوې وه، بیا وروسته اسلام قبول کړی او بیعت لم راغلی وه. بیعت کې دې پیغمبر ته څه ویلي او څه نه ویلي هغه به په روان درس کې تاسو ته بیانوو انشاءالله. اتم که تاسو ته یادي ساره اختی چې راوړو نو هغه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغلی او اسلام یې قبول کړی. اگر که دې مسله کې اختلاف شتي چې آیا دې اسلام قبول کړی و او که نه و. ښه نهم او لسم موږ څوک ذکر کړو؟ هغه دوه جنکۍ چې ګډېدې به د ابن خطل سره، نو په هغو کې یو وجلی شوې وه او دا دویمه تښتېدلې وه. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د هغې دپاره امان وغوښتی شو هغه راله اسلام یې قبول کو. یولسم وحشي بن حرب او دولسم کعب بن زهیر او د دوانو اسلام قبول کړو او د دوانو د اسلام د قبولولو قصې را روانې دي انشاءالله. نو په دې باندې به اکتفا وکړو. او بیا د دې نه بعد څه شي و؟ انصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پاتې کېدو باندې یریدلي وو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې والا سره بیعت کړی او بیا صحابه کرام د بعضو بوتانو ورانولو دپاره لرو لرو علاقو ته لیږلي وو. د دې تذکره به انشاءالله پر روان درس کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.